سلامونه کتونکو، نوروزمار امید ما خدای دې وکړي چې ټول به روغ جوړ خوشحاله وي. کتونکو په تیره ویډیو کې مې درته د یو متل کیسه چې څه پوه شوم نو اوس پوه شوم شریکه کړې وه، نو د کتونکو ډېره زیاته خوښه شوه. نن مې درته د یو بل متل کیسه راوړې ده. دغه متل خو به تاسو اورېدلی وي چې پیریانو ته غزني څه شی ده. ویل کېږي چې یو کوربه ته میلمانه راغلل. د کوربه کور په داسې ځای کې و چې هلته نږدې ورسره نور نه کورونه وو نه بازار و. نو کوربه ډېر زیات حیران او پریشان شو. بله لارې نه لرله، خپل تابعدار خپل تابع کړی پیری چې د میلو باله راوغوښته، ورته وویل چې څه بندوبست کول غواړي. د سترګو په رپ کې میلو چې دي داسې شاهانه خواړه د کوربه په وړاندې کېښول چې نه کوربه کله لیدلي وو او نه میلمنو هم چېرته خوړلي وو. کوربه له میلو نه پوښتنه وکړله چې دا خواړه دې له کومه راوړل. میلو وویل په غزني کې مې د بادشاه له کوره راوړل. میلمانه حیران شول، که څه هم خواړه ډېر شاهانه وو، ورته وویل په دومره لږ وخت کې او له غزني راوړل د تعجب وړ خبره ده. کوربه وویل پیریانو ته غزني څه شی دی. نو تر هغې راوروسته دغه متل په مختلفو خبرو په پیل او په آخر کې چې دی مشران کوي. که چېرته هم دغه متل خوښ شوی وي له ملګرو سره شریکه کوي. ډېره مننه، خوشحاله شه.